أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء آیت نمبر 122. دلتا اللہ تعالی دی یتیمان و زنانو دی حکم وضاحت او بیان کړي. عروه ابن زبیر دا یو تابعی ده. هغه وایي ما له عایشه رضی الله تعالی عنها پوښتنه وکړه، تپوس مې وشو. عایشه رضی الله تعالی عنها دا د عروه ابن زبیر خاله ده، د مور خورې ده. وایي ما عایشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس وکړو چې دغه آیت دا د چا په حق کې نازل ده؟ هغې راته وویل چې دا په حق د یتیمانو زنانو کې نازل ده. تفصیل یې داسې وایي په عربو کې به کله کله داسې شو د یو چا د تره لور به یتیمه وه او له دې تره نه به دغه یوه جنۍ پاته وه، دغه یتیمه جنۍ. نو دې کې به بیا دوه صورته وو، یا به دا یتیمه ښایسته وه او مال دولت به یې درلود، یا به دا یتیمه بدرنګه وه، مال دولت به یې ډېر. نو که به چېرته ښایسته وه نو دوی به د بل د تره زوی به ورسره نکاح کوله، د هغې د ښایست په خاطر هم او د هغې د مال د دولت په خاطر هم. خو مهر به یې نه ورکول، په مهر کې به یې نقصان کول، ځکه خو هغه به یتیمه وه، د هغې به څوک د پوښتنې وونه، دی به د تره زوی و، په مهر کې به یې نقصان کول. نو الله تعالی حکم نازل کړو چې داسې به نه کوئ له یتیمانو زنانو سره. که دوی سره نکاح کوئ داسې مهر به ورکوئ لکه نورو زنانو پسې ورکوئ، او که پوره مهر نه ورکوئ بیا بله زنانه په نکاح بل چېرته ښځه په نکاح. دا یو. او که بیا د تره لور وه مال دولت به یې ډېر و خو بدرنګه به وه، خپله به یې نه نکاح کوله ځکه بدرنګه به وه، بل ته بیا په نکاح نه ورکوله ځکه بیا خو یې میراث وړل کانه، بیا خو به خاوند راتو چې راوړه د ما دې بیبي میراث راوړه کانه، دا خو له پلار نه یوه پاته ده نیمه برخه میراث وړي، بیا به په دې خبر یارېدو چې اوس به دا میراث یوسي. نو بیا به له یتیمې سره عدل و انصاف نه کول. نو که به یتیمه زنانه ښایسته وه که به بدرنګه وه نو دې خلکو به ورسره عدل و انصاف نه کول. که به ښایسته وه مهر به یې پوره نه ورکول، که به بدرنګه وه خپله به یې نکاح کوله نه، بل چا ته به یې پرېښودله نه ځکه بیا میراث وړي. نو الله تعالی دا حکم نازل کړو چې د یتیمانو زنانو په حق کې دا صحابه له تاسې نه یا رسول الله فتوا غواړي، بیان غواړي، ته ورته ووایه چې د دې یتیمانو بیبیانو په حق کې الله تاسې ته بیان کوي او قرآن تاسې ته بیان کړی. هغه بیان دا ده چې له دې سره به عدل و انصاف کوي، له دې سره به ظلم و ناسزا ناروا نه کوي. ویستفتونک طلب د فتوا کوي له تا نه. استفتا یستفتی استفتا دا باب د استفعال ده، بیان د حکم، وضاحت د حکم، طلب د وضاحت کوي له تا نه. صحابه کرام فی النساء په حق د زنانو کې هغه یتیمان زنانه چې هغه د تا د ترو لور وي او له پلار نه یتیمه پاته وي. صحابه له تا نه دا تپوس کوي
قلتو تهوایا اے نبی علیہ السلام تو دوی تهوایا اللہ یفتیکم اللہ تعالیٰ تاسو ته بیان د حکم کوي. افتا یفتی افتا دا بیان د حکم ته وایي، وضاحت ته وایي. اللہ تعالیٰ تاسو ته بیان د حکم کوي، اللہ تعالیٰ تاسو ته وضاحت کوي. فیهن وحق د یتیمانو بیبیانو کې، وحق د زنانو کې. وما دا ما عطف ده والله باندې قل الله یفتیکم وما یتلا علیکم. وما او هغه قرآن، وما او هغه آیاتونه تاسو ته بیان د حکم کوي، تاسو ته وضاحت کوي. یتلا علیکم کوم چې تلاوت کیږي تاسو باندې، کوم چې لوستل کیږي تاسو باندې. فی الکتاب فی القرآن نو الله تعالی تاسو ته وضاحت کوي او هغه آیاتونه تاسو ته وضاحت کوي کوم چې تاسو باندې تلاوت کیږي په قرآن کې، دا دواړه تاسو ته وضاحت کوي. فی یتامى النساء وحق یتیمانو بیبیانو کې، وحق یتیمانو زنانو کې. اللاتی هغه بیبیانې هغه یتیمانې زنانه لا تؤتونهن ستاسې نه ورکوئ دوی لره، ستاسې نه ورکوئ دوی لره. تشمانه مې د هد به ایشان ما هغه مهرونه دي دوی کتب لهن کوم چې دوی ته لیکل شوي دي، کوم چې دوی ته ثابت شوي دي. وترغبون او تاسې میلان لرئ. دا رغبه یرغبو رغبتا فهو راغب، دا په عربي کې میلان ته وایي، خو دا بیا وروسته سي دا په اصطلاح د عربي په اله باندې متعدي کې دا بیا یو شي ته میلان کول، محبت کول، رغبت کول. او کدا په عن باندې متعدي کې فعن لا عن په معنا دی لا د اس، دا بیا په معنا د اعراض راځي، یو شي نه مخ اړول. رغب الیه دې شي ته میلان وکړو په اله متعدي محبت وکړو. رغب عنه لدې شي نه میلان وکړو، لدې نه اعراض. دلته دواړه معناګانې جوړېږي، ځکه موږ وویل چې د عربو به یا د یتیم زنانه په نکاح کې میلان کول یا به د یتیم زنانه په نکاح کې میلان نه کول. که به هغه مالداره ښایسته وه بیا به رغبت وسي له هغې سره نکاح وکړي، خو مهر به پوره نه ورکول. او که به هغه بدرنګه وه بیا به رغبت نه وو، بیا به اعراض وو او بل چا ته به هم نه پرېښودله. وایي په حق د یتیمانو زنانو کې اللاتی هغه یتیمانې لا تؤتوهن چې تاسې نه ورکوئ دوی لره ما هغه مهرونه دي دوی کتب لهن کوم چې دوی ته لیکل شوي دي، کوم چې دوی ته ثابت شوي دي. وترغبون او تاسې رغبت لرئ الی ان تنکحوهن چې تاسې دوی په نکاح کړئ، او تاسې رغبت لرئ چې تاسې دوی په نکاح کړئ. دلته الی راوایستل یا به فی ورسره کېږدو. وترغبون فی ان تنکحوهن نو معنا به داسې چې تاسې د هغې په نکاح کې رغبت لرئ او پوره مهرونه نه ورکوئ، نو بیا لاړ شئ نورې بیبیانې په نکاح کړئ. دویمه معنا ترغبون عن ورسره کېږدو، نو بیا په معنا داسې حکم کوي تاسو ته، بیان کوي تاسو ته الله تعالی او هغه آیاتونه چې په تاسو باندې تلاوت کېږي په قرآن کې، دا دواړه تاسو ته بیان کوي په حق د هغه یتیمانو کې. لا تؤتوهن چې تاسې نه ورکوئ دوی لره ما هغه میراثونه کتب لهن کوم چې دوی ته لیکل شوي ثابت شوي دي. وترغبون ان تنکحوهن او تاسې رغبت کوئ، تاسې میلان کوئ له دې نه ان تنکحوهن له دې نه چې تاسې دوی سره نکاح وکړئ او تاسې خپله د دې له نکاح چې اعراض کوئ، مخ اړوئ. والمستضعفین دا عطف ده په النساء باندې، فیهن باندې ټوټوایه الله تعالی تاسې ته فتوا درکوي په حق دي زنانو کې. والمستضعفین او الله تعالی تاسې ته بیان کوي په دا ضعیفانو، په دې کمزورو من الولدان د ماشومانو
چې پلرونه یې مړه وي واړه واړه بچیان جریفه کوي په دې کې هم الله تعالی تاسو ته بیان کوي یا په دې کمزورو ماشومانو کې چې تاسې هغو ته د دې حق پوره ورکړئ د میراث نور حقوق دي وایي والمستضعفین او الله تعالی تاسو ته فتوا درکوي قرآن تاسو ته بیان درکوي په حق د ضعیفانو من الولدان د ماشومانو وان تقوموا او الله تعالی تاسو ته حکم درکوي ان تقوموا للیتامى چې تاسې ثابت اوسئ په حق د یتیمانو کې بالقسط په عدل باندې همیشه په حق د یتیمانو کې په عدل باندې ثابت اوسئ قسط عدل و انصاف ته وایي یتیمانو په حق کې ظلم مه کوئ یتیمانو په حق کې تجاوز مه کوئ وما تفعلوا من خیر او هغه څه چې تاسې کوئ من خیر د ښه کار نه فإن الله کان به علیما یقینا الله تعالی په هغې باندې خبردار دی په هغې باندې علم لري خامخا به تاسو ته په هغې باندې بدله درکوي نو که تاسو په حق د یتیمانو زنانه او یتیمانو هلکانو کې په حق او په انصاف سره قیام وکړئ نو دا هم یو ډېر ښه کار و الله په هغې علم لري الله به تاسو ته د هغې بدله درکړي په دې آیاتونو کې الله تعالی موږ تاسو ته د یتیمانو په حق کې که دا زنانه وي جنۍ وي په دې کې باید عدل و انصاف وکړو که خپله رغبت دي چې هغې سره نکاح وکړو باید مهر یې کړه ورکړو دې ته ونه ګورو چې د هغې پلار نشته د هغې قریب نشته د تپوس والا یې نشته نو زه د مهر کې نقصان کوم نه چې څنګه مهر یې همومره روپۍ ورکړو هذا القیاس که دا بدرنګه وي د موږ د نکاح رغبت ورته نه کي بیا باید دې ته کامل اختیار ورکړو چې دا بل ځای په خپله خوښه نکاح وکړي او څومره حق چې د میراث کېږي هغه پوره ورکړو داسې نه وي چې د هغې د میراث په خاطر هغه په کور کې همداسې بندۍ کېنوو نکاح ته یې نه پرېږدو دا ظلم ده په حق د هغې کې او دا فتوا موږ ته ګورې الله تعالی راکړي دا فتوا د ملا نه ده دا فتوا د کاکا او د ماما د قومي مشرانو د پښتو فتوا نه ده فیصله نه ده الله وایي قل الله یفتیکم الله تاسو ته فتوا درکوي په حق دي وما یتلی علیکم فی الکتاب او هغه آیاتونه چې په تا باندې په تاسې نازل شوي په قرآن کې هغه په حق د دوی فتوا درکوي نو د دې مسلې فتوا دا الله تعالی صادره کړي دا قرآن صادره کړي دا د کوم ملا صاحب د کوم عالم د کوم قوم یا د کوم پاچا د امیر د وزیر د دې فیصله نه ده دا د الله تعالی فیصله ده وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا دلته الله تعالی یو بل حکم بیانوي هغه داسې وایي که چېرته یو زنانه وي دا له خپل خاوند نه د اعراض د مخ اړولو او یا د ځان غټ بللو احساس وکړي یو زنانه داسې احساس وکړي چې دا د ما خاوند ما ته توجه نه کوي ما ته خیال نه ساتي یا یو زنانه داسې سوچ وکړي چې دا د ما خاوند دا ما نه ځان بره بولي ما نه ځان اوچت بولي نو بیا باک نشته چې دا بیبي دا ښځه او دا خاوند دا خپل منځ کې سره صلح وکړي جوړه وکړي څنګه دا بیبي ورته وایي چې خاونده ته له ما نه ولې اعراض کوې له ما نه دې ولې مخ اړولی نو کېدی چې هغه ووایي ته خرچه ډېره کوې ته پیسې ډېرې غواړې ته مصرفونه ډېر کوې بس دا ورته وایي له دې خرچو مرچو نه تېره شوه بس بیخي چې څه شی دې راکول دې ما پې قناعت نو دغسې صلح که منځ کې وکړي په دې کې هېڅ څه تاوان نشته ده شرعاً څه مشکل نشته ده الله تعالی فرمایي وإن امرأة او که چېرته یو زنانه وله خافت من بعلها دې ته ویره دې احساس د ویرې وکړو احساس ترس کړ من بعلها د خپل خاوند له طرف نه نشوزا د نشوز دا مصدر ده لنشزا ینشزو نشوزا
اصلا بروالی توایی اوچتوالی توایی. دلته مطلب دا ده چې دا خاوند له بیبي نه ځان بره وبولي اوچت وبولي. نو که یو بیبي احساس دی ویری وکړو له جانب د خپل خاوند نه نشوزا د بروالی او اعراضا یا د مخ اړولو د نه توجه نه کوله خیال نه ساتل فلا جناح علیهما نو ګناه نشته ده علیهما په دې ښځې خاوند باندې ان یصلحا بینهما صلحا چې دوی صلح وکړي دوی جوړجاړی وکړي خپل مابین کې صلحا په جوړجاړي سره. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای دا آیتونه په حق دي سودے بنت زمعته رضی اللہ تعالی عنہ کې نازل شوي. سودا بنت زمعته دا د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي وه له خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ نه وروسته چې هغه وفات سو بیا یې دغه سوده په نکاح کړو. سوده بنت زمعته کله چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې ته هجرت وکړو د دې عمر زیات شو دا بوډۍ شوه. نبی علیه الصلاة والسلام اراده وکړه چې دې ته نور طلاق واچوي پرېږدي. سودا بنت زمعته چې په دې پوه شوه نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل چې یا رسول الله زه خاوندانو ته هغه حاجت نه لرم کوم چې نورې بیبیانې لري ځکه زه بوډۍ یم او زه غواړم چې زه د قیامت په ورځ د تا په بیبیانو کې حشر سم. ته ما ته طلاق مه اچوه. یې ما چې کوم نوبت ده دا خاوند خو به د بیبیانو منځ کې نوبت جوړوي که یوه که دوی که درې که څلور بیبیانې هغو ته به هره شپه یوه شپه دوه شپې نوبت ورکوي دا واجب ده. نو دی ورته ویل یا رسول الله د ما چې تا سره کوم نوبت ده هغه نوبت مې عایشې رضی الله عنها ته هبه کړو بخشش کړو. عایشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه وه په ټولو بیبیانو. نو په دې سره سودې رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاة والسلام رضایت طلبول. نبی علیه الصلاة والسلام د دې له طلاق اچولو نه بیرته واپس شو. دا یې په خپله بیبیانو کې پرېښودله هغه نوبت یې عایشې رضی الله تعالی عنها ته ورکړ. بیا چې به نبی علیه الصلاة والسلام نه دې نه وروسته نوبت کول د نورو بیبیانو به یو نوبت و. یوه شپه د عایشې تنها به دوه شپې وې یوه خپله یو د سودې. نو دا د سودې رضی الله تعالی عنها له نبی علیه الصلاة والسلام سره صلح وکړه. صلح داسې چې ما کوم نوبت ته له تا سره هغه در پات بس هغه عایشې تنها ته ورکړه. دا صلح جایز ده. والصلح خیر الله تعالی فرمایي او دا صلح چې ده دا ډېره غوره ده. صلح دا مطلب چې دوه کسان جوړجاړی وکړي یو د بل خبرې ته غوږ ونیسي یو د بل خبره ومني. که د مالو د روپو خبره وه یو طرف له خپل مال دولت نه تیر شي لکه تا په یو چا 1000 روپۍ قرضوي هغه پیسې نه درکوي دریم کس راسي راځي صلح وکړي ورته وایي بس دا نیمای روپۍ ورپرېږده نیمای به درکړي هغه وایي بلکل سمه ده. دا صلح جایز ده دا که خبر ده. والصلح خیر او دا صلح ډېره که خبر ده چې بیبي دا له بعضې مال دولت له خرچو نه تېره شي او خاوند هغه بیرته خپلې بیبي ته میلان توجه وکړي. واحذرت الانفس الشح الله تعالی د صلح خیریت وایي. دا صلح ولې ډېره ښه ده؟ دا صلح ځکه غوره ده اصلا د بشري نفس کې بخل ډېر زیات ده په نفوسو کې بخل ډېر ده. که تاسو سوچ کړئ دا بار سړي ته پېښه شوي کله سړی بازار کې یو شی اخلي مثال ټماټر اخلي هغه وایي کیلو په 100 روپۍ ده کیلو په 80 روپۍ 50 نه ورکوي هغه وایي نه نه در کوم ځه نور سړی نه اخلي ذاتي ګرځي دا خپل 50 روپۍ ریټ اوس پیدا کوي دونه پسې شتړی سي هلته بیا د 150 روپو جوس وچکي خو دلته 10 روپۍ باندې هغه معامله نه کوي خو وروسته له ستومانۍ نه 10 روپۍ هلته بیا شربت چکي. دا همداسې ده د انسان نفس همداسې ده په مالي اموراتو کې ډېر بخل کوي. نو الله تعالی وایي دا صلح ځکه ښه ده چې دلته خو ته له مال نه تېر شوې مال دې پرېښودل نیمای قرضه دې پرېښولی بیبي خرچې پرېښولې د ډېرو روپو نه مطالبې نه تېره شوه په دې کې خپله جوړجاړی راځي. دا صلح له دې وجې نه ښه ده. نور د هر چا په نفس کې دا د بخل ماده پرته ده. نو چې ته صلح وکړې له مال دولت نه تېر سي بل هم ذاتې نرم سي کار وشي خبره ختمه شي. والصلح خیر دا صلح ډېره غوره ده. واحذرت الانفس حاضر کړی شوی د دې بشري نفسونو ته الشح بخل بشري نفوسو ته بخل المال دا په نفس کې پروت ده. بشري نفوس دا په مالونو باندې ډېر بخل کوي. وان تحسنوا بیرته خبر اول طلاق
که یو بیبي له خاوند نه د اعراض او د مخ اړولو احساس وکړي نو بیبي کولی شي د خاوند سره صلح وکړي. الله تعالی اوس خاوندانو ته وایي وایي تاسې کوشش وکړئ له بیبیانو سره احسان وکړئ، نیکي وکړئ، د بیبیانو په حق او حقوقو کې تقوا پرهیزګاري وکړئ. وان تحسنوا او که تاسې نیکي وکړئ بیبیانو سره، وتتقوا د بیبیانو په حق کې له الله تعالی نه ویریږئ، فان الله نو یقینا الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسې د هغې عمل کوئ خبیره خبردار دی. که تاسې له بیبیانو سره احسان وکړئ او د هغو په معاملاتو کې تقوا وکړئ، له الله نه ویریږئ، نو الله د تاسې په اعمالو باندې یقینا خبردار ده. د تاسې د اعمالو بدل کې به تاسې ته بدله درکوي، ثواب به درکوي. الله تعالی چې چېرته هم د بیبیانو د حق د حقوقو ذکر کوي هلته بیا په تقوا باندې امر کوي، هلته یې تقوا ذکر کوي. د دې وجه دا ده د بیبیانو په حق کې چې سړی له الله نه ونه یریږي نور هېڅوک نشته چې تا د بیبي له احسان باندې مجبور کړي. ځکه بیبي خوارکۍ خو تا سره په کور کې په دې کور کې نه پلار وي، نه تره وي، نه ورونه وي، عصبه خپلوان هېڅوک هم نه وي. نو که ته له دې سره ظلم کوې نو غیر له دې نه چې تا تقوا د الله ویره تا را وګرځوي، بل شیطانه را ګرځوي. نو ځکه الله وایي که تاسې احسان وکړئ او له الله نه ویریږئ د بیبیانو په حق کې، نو یقینا الله تعالی تاسې په اعمالو باندې خبردار دی، هغو به تاسې ته بدله درکړي. تر همدې چې پورې بس ده. دلته موږ تاسې ته معلومه شوه چې لکه څنګه چې الله تعالی خاوندانو ته نصیحت کوي له بیبیانو سره د ښه چلند، کله کله بیبیانو کې هم تقصیر وي، هغه ډېر مال دولت پیسې غواړي، خرچې غواړي، مصرفونه کوي، نو چې بیا خاوند خفه ناراض وي، ښه خبردار ده چې دلته بیبي لا خبرو نه تېره شي. خیر د ډېرې خرچې دې نه کوي، ډېر مصرفونه دې نه کوي، له هغو نه دې تېره شي چې دا په دې پوهېږي چې ما خاوند په دې خبرو ناراضه ده، له هغو نه دې تېر شي. او بیا الله تعالی قاعده وویله چې هر ځای صلح ډېره بهتره ده. په ټول ژوند کې په ټولو معاملاتو کې صلح ډېره ښه ده. چې چېرته د مال د دولت د پیسو خبره راغله نو کوشش وکړئ صلح وکړئ، هغه مال نه تېر شئ، 10 روپۍ 20 روپۍ 1000 روپۍ دې نه تېر شئ، ملک جایداد له دې نه تېر شئ، خپله برخه وړکۍ کړئ چې صلح وسي، اصلاح وسي. ځکه نور په نفسونو کې بخل ده، کله چې ته هم ټینګ شي بل طرف هم ټینګ شي، جوړه ونه شي، خبره جنګ جدل قتل قتال ته ورسېږي، لوی مصیبت چې نه جوړ شي. هغه مصیبت چې بیا یې په کروڑونو باندې هم نه حل کېږي، خو په اول کې کېدی شي په 1 لک 2 لک 3 لکه تېرېدلو سره معافي سره ټوله قصه ختموئ. نو الله تعالی وایي والصلح خیر، په خبرو په کارونو په ژوند کې صلح ډېر ښه کار ده. واحضرت الانفس الشح، او د صلح خیریت هم په دې کې ده چې نفسونو کې بخل پروت ده. اته چې تر روپو تېر شي بل خپله نرم سي، کار برابر سي، کار جوړ سي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله تعالی قرآن کریم ترجمه او تفسیر خپل وجود قبول و منظور کړي. امين یا رب. یا الله که زیادت و نقصان شوی ته مفت معافي وکړي. امين. یا الله دې موږ په کورونو کې اتفاق اتحاد راوړي. امين. د کورنۍ لانجو مخالفتونو له دې خپل حفظ و امان کې وساتي. امين یا رب. یا الله دې موږ د بیان د نیکان صالحان تابعداري وګرځوي. امين. یا الله خاوندانو موږ ته توفیق نصیب کړي چې خپل بیبیانو سره د شریعت په چوکاټ کې مناسب ژوند ژوندګي. یا الله له ظلم نه وساتي، که هر چا باندې وي، که هر چېرته وي. یا الله له مظلومیت نه وساتي، ظالمان په موږ ظلم کوي. ظاهري باطني ناروغیو ته صحت عافیت نصیب کړي، مالونو عمرونو ته خیر و برکت واچوي. یا الله مجاهدینو ته دعا وکړي الله تعالی د حافظ ناصر مددگار شي، الله تعالی د ظالمان کافران تباہ برباد کړي. بندیان د اسلام د الله تعالی په خیر و عافیت سره کورونو ته راوړي. مسافرین د اسلام د الله تعالی په خیر و عافیت سره کورونو ته راوړي. وصلی الله تعالی علیه